بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې درس کې مونږ د سیسینې کلاس باره کې خبرې کړې وې. مونږ ویلي وو چې سیسینې معنا سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ، دا د سیسکو کمپنۍ پروډکټ دی او دا پروګرام چې دی دې کې به مونږه سیسکو راوټرز او سیسکو سویچز مطالعه کوو. په نیټورک کې د راوټر او د سویچ استعمال به څنګه کیږي چې په دې باندې زموږ نیټورک برابرېږي او دارنګه برانشونه په دې باندې موږ کنیکټ کولی شو. نو دې کې مهمې دوه خبرې دي، سویچینګ او راوټینګ. بیا موږ د سیسینې سرټیفیکیشن باره کې خبرې وکړې چې کله څوک سیسینې پروګرام ووایي او هغه غواړي چې یو ځای کې جاب وکړي، نو د هغې لپاره په سیسینې سرټیفیکیشن موږ کوو. نو سیسینې سرټیفیکیشن دا انلاین وي په انټرنیټ باندې. نو که موږ بیل کوو نو د هغې لپاره دوه پیپرز. اول پیپر ته وایي ISMD1 چې د هغې کوډ نمبر څه دی 100 او بل شی 105 وکنه. او دوهم پیپر ته ویل کېږي ISMD2 چې هغې 100 120 و، دا کوډ نمبرز. نو اول به ISMD1 بیا ISMD2 دواړه $1.5 وي. او څوک په یو ځل باندې ټول سرټیفیکیشن کوي نو بیا هغه سیسینې سرټیفیکیشن دی د هغې کوډ نمبر 200 120 دی. نو په هغې باندې بیا $295 مصرف راځي. او کله چې څوک هغه سرټیفیکیټ واخلي بیا هغې ته ویل کېږي سیسکو سرټیفاید. لکه څنګه چې زموږ سیسینې پروګرام په لین باندې هم دی او په وین باندې هم دی. مطلب په دې کې به مونږ لوکل ایریا نیټورک هم مطالعه کوو او وایډ ایریا نیټورک به هم مطالعه کوو. مونږ چې کمپیوټر یې کنیکټ کوو نو د کمپیوټر کنیکټ کول داسې یو لوکل ځای کې محدود ځای کې چې مثال هغه بلډینګ کې وي یا په اتاق کې وي یا په افیس کې وي نو هغې ته ویل کېږي لوکل ایریا نیټورک. او کله چې یو دوه لوکل ایریا نیټورکس لرې پرتې وي، یو مثال کابل کې وي بل جلال آباد کې وي، او چې هغه به یو بل سره وصل شي هغې ته به یې وایي څه وایډ ایریا نیټورک. خو لیکن چې کله موږ کمپیوټر یې کنیکټ کړو د کمپیوټرو د کنیکټ کولو لپاره سټینډرډز استعمالیږي. څه استعمالیږي؟ سټینډرډز استعمالیږي. تاسو ګورئ دا کمپیوټر یو بل سره موږ کنیکټ کوو، دا څنګه یو بل سره کمیونیکیشن کوي؟ دا ډیل کمپیوټر دی او بل HP کمپیوټر وي، دواړه یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي. د کې Windows 10 وي یا بلکې Windows XP وي، دواړه یو بل سره کمیونیکیشن کوي، هېڅ مشکل پکې نه راځي. دا کمیونیکیشن د څه وجې نه کېږي؟ د دې لپاره اوس ګایډلاینز موجود دي که نه؟ د دې لپاره اوس قوانین موجود وي. هغه قوانین هغه ګایډلاینز هغه لارښوونې ته څه ویلی کېږي؟ هغه طریقو ته هغې ته ویلی کېږي سټینډرډز. نو چې دا سټینډرډز دنیا کې نه وي دا کمپیوټر یو بل سره کمیونیکیشن نه شي کولی. په نیټورکینګ کې چې هر یو کار کېږي هغه د سټینډرډ په ذریعه باندې کېږي. نو کله چې یوه کمپنۍ یو ډیوایس جوړوي، یو سافټویر جوړوي، لکه مثال غټ سافټویر جوړوي لکه اپریټنګ سیسټم وغیره، نو په دنیا کې د هغې لپاره یو کمپنۍ د هغې ته ویل کېږي IEEE. دا هر یو کس به هغه سره کنټیکټ کوي IEEE سره چې زه داسې یو ډیوایس جوړوم، داسې یو وینډوز جوړوم، داسې یو اپریټنګ سیسټم جوړوم چې هغه بیا په ټوله دنیا کې کار کوي، په هر ځای کې کار کوي. تاسو ګورئ دغه کیبل چې موږ استعمالوو دا ټوسټډ پیر کیبل، دا هر رقم د کمپیوټر یو بل سره څنګه کېږي وصل کېږي. دا ولې؟ اوس دا ډیل کمپیوټر د ډیل کمپنۍ ده، هغه د اپل کمپنۍ سره څه خبره ده چې داسې یو ډیوایس جوړ شوی، دواړه به یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي. دا ټول ډیوایسونه دا چې دی د سټینډرډ په ذریعه باندې دا کمیونیکیشن کوي. او هغه سټینډرډ هغه څوک جوړوي ورته؟ هغه چې د IEEE کمپنۍ جوړوي. صحیح ده که نه؟ نو د هغې نه یو سټینډرډ چې هغه په لوکل ایریا نیټورک کې د فزیکل کمیونیکیشن د ډیفاین کولو لپاره استعمالیږي، هغې ته څه ویلی کېږي؟ انټرنیټ.
نو ایترنیټ دا یو سټانډرډ دی، دا لارښوونې دي، ګایډلاینز په لین کې د فزیکل کمیونیکیشن لپاره. په دغه لین کې په لوکل ایریا نتورک کې چې فزیکل کمیونیکیشن څومره کېږي دا څه په ذریعه باندې کېږي دا د ایترنیټ سټانډرډ په ذریعه باندې کېږي. دا کیبلینګ او د نتورک کارډز او د نوټس دا چې یو بل سره چلیږي او په دې کې دننه څه کار کوي دا ایترنیټ په ذریعه باندې کېږي. نو د ایترنیټ په ذریعه باندې موږ په دې لوکل ایریا نتورک کې کمیونیکیشن کولی شو. دا رنګه نور د سټانډرډز دي لکه وای فای پکې یو سټانډرډ دی، ټوکن رنګ په خاص استعمالولو. اوس ایترنیټ زیات استعمالېږي، نن سبا ایترنیټ زیات استعمالېږي. هغه ځکه استعمالېږي چې خو ارزانه پرېوځي او بل دا اساني سره خلک جوړولی شي. ایترنیټ نیټورک اسانه جوړېږي، دونه مشکلات پکې نه وي. او په ایترنیټ کې اکثر موږ کیبل استعمالوو. څه پکې استعمالوو؟ دې کې موږ اکثر کیبلینګ کوو. اوس وای فای دی پکې څه استعمالېږي؟ ریډیو ویوز استعمالېږي، اکی څپې استعمالېږي. لیکن انټرنیټ کې اکثره څه استعمالېږي؟ دې کې کیبل استعمالېږي. نو په کیبل باندې به کمیونیکیشن هغه کمپنۍ چې په دنیا کې هغه انټرنیټ جوړېږي د څه ویل کېږي؟ ډیک. چې هغه انټرنیټ مثال لین کارت جوړوي وغیرہ هغه څه ویل کېږي؟ ډیک. یو ډیک په نامه کمپنۍ ده، بل انټل، بل ایکسیریوس په نامه. دا کمپنۍ دي چې دوی دا انټرنیټ ډیوایسز دوی جوړوي. دغه یو پکې چې لین کارت دی. اوس دا کمپیوټر چې بل کمپیوټر سره کنیکټ کیږي په دې کمپیوټر کې باید څه لین کارت. او دا لین کارت په کوم سټانډرډ باندې کار کوي؟ انټرنیټ سټانډرډ باندې. نو دا لین کارت یا ډیک کمپنۍ جوړي یا انټل کمپنۍ جوړي، ایکسیریوس کمپنۍ جوړي. او په انټرنیټ کې کوم رقم د ایډرس سیستم استعمالېږي؟ په انټرنیټ کې چې کوم نه میک ایډرس استعمالېږي. دا ډیوایسونه چې یو بل سره پیژني میک ایډرس استعمالېږي. خو لیکن مونږه په آی پی ایډرس استعمالوو. به دې د آی پی ایډرس میک ایډرس اوړي. دا ډیوایس چې خپل ډیوایس پیژني یو بل سره، دا څه په ذریعہ باندې یو بل سره پیژني؟ دا د میک ایډرس په ذریعہ باندې یو بل سره پیژني. میک ایډرس معنی میډیا ایکسس کنټرول ایډرس د شریکو وروسته. او نن سبا انټرنیټ چې دی تاسو هغه پیژنئ ټپالوجیز. ټپالوجي نو کله چې موږ نیټورک جوړو یا به بس ټپالوجي استعمالو یا به سټار ټپالوجي یا رنګ ټپالوجي. لیکن د بس ټپالوجي او سټار ټپالوجي کې د کې څه استعمال شوی دی؟ کې انټرنیټ سټانډرډ استعمال شوی دی. ها نو بس ټپالوجي او سټار ټپالوجي کې انټرنیټ استعمال کیږي. ها او بل یو ټوکن رنګ کوم پروتوکول نه کوم سټانډرډ دی هغه بل ټپالوجي د رنګ ټپالوجي هغه پای کې استعمال کیږي. لازم میک ایډرس سره ویل کیږي. MAC address stands for Media Access Control. MAC address معنی Media Access Control. او هر یو لین کارت ده. لین کارت دا یو کمیونیکیشن ډیوایس دی چې په کمپیوټر کې نه کمیونیکیشن نه کیږي. نو هر یو لین کارت دا یو ایډرس اسایني. هغه ویل کېږي MAC address. څوک ورته لیر 2 ایډرس وایي. فزیکل ایډرس ورته هم ویل کېږي. هارډویر ایډرس ورته هم ویل کېږي. بلټ ان ایډرس ورته هم ویل کېږي. ډېر نمونه دي. خو میک ایډرس او فزیکل ایډرس دا مشهور دي. صحیح ده؟ میک ایډرس او فزیکل ایډرس. نو چې کوم ځای کې راشي میک ایډرس یا فزیکل ایډرس هغه نو مقصد یو شی. او دا چې څوک لین کارت آی پی میک ایډرس ورکي لکه اوس یو کمپنی ده په دنیا کې او دا کمپنی دا غواړي چې لین کارت جوړیږي. دله به دا ایډرس څنګه ورکي؟ دا ایډرس به چالو خانه ورکول کېږي. دا به د آی ټریپل ای کمپنی له خانه ورکول کېږي. نو میک ایډرس چې دی هغه د آی ټریپل ای کمپنۍ لخوا نه خلکو ته ورکول کېږي. ځکه اوس مثال تم یو کمپنۍ لري او دم یو کمپنۍ لري، دا لین کارت یې جوړي او دا لین کارت په دنیا کې خلکو باندې خرڅوي او خلک یې کمپیوټر کې استعمالوي. اوس ته د مثال د ځان کې ته اوس ایډرس ورکړي، د میک ایډرس خپل لین کارت ته ورکړي او دا هم ځان ته ورکړي. کېدای شي په دې کې داسې یو هغه راوځي پکې داسې یو میک ایډرس پکې راوځي چې دواړه سره یو شان دي. راځي که نه یو شان ده سره؟ نو بیا کمیونیکیشن کېږي سره. نو ټول دنیا کې چې کوم دی څونه کمپیوټر چې دي دا ټول یو شان ایډرس لري، مطلب یونیک ایډرس لري. څه معنی؟ بې مثاله. لکه یو کمپیوټر چې ایډرس واخلي میک ایډرس واخلي هغه میک ایډرس بل لین کارت ته اساین دی. په دغه وخت کېږي که نه چې کله اترایز کله چې آی ټریپل ای کمپنۍ سره څوک کنټیکټ وکړي او کمپنۍ جوړي بیا ورته هغه ایډرس ورکړي دا ایډرس اساین کړه. ستا دا رینج شو هغه بل رینج شو بل رینج شو ما هغه رینج نه وایي چې ته څونه آی ایډرس ورکړې بیا اساین کولی شي. پوه شئ په دې باندې که نو دا د چا لخوا نه صلاحیت ورکولی کېږي؟ د میک
کله چې سړی لین کارت جوړي او میک اډرس ورته ورکوي نو صلاحیت ورته د آی ټریپل ای کمپنۍ لخوا نه ورکول کېږي او دا به کوم یو فارمیټ کې دی چې کې هیکساډیسیمل فارمیټ نو دا اډرس په هیکساډیسیمل فارمیټ کې وي نمبرینګ سیستم چې دی په کمپیوټر کې درې قسمه دي یو ډیسیمل نمبرینګ سیستم دی بل باینری ډیجټس دي او بل پکې هیکساډیسیمل کې څو ویلیوز دي دغه 14 ویلیوز او ډیسیمل کې څو ویلیوز دي لس او په باینری کې څو ویلیوز دي څو ډیجټس دي 2 ډیجټس مطلب یو بیس 2 او بل بیس 10 او بل بیس 16 نو په دې کې تاسو ګورئ صفر نشي کولای شروع شي 1 2 3 4 5 6 7 9 پورې شروع شي څو شو صفر مو سره کاونټ کړئ لس شو ها بیا چې په یو صفر نه لیکل کېږي څه لیکل کېږي ا لیکل کېږي بیا بی بی سی ډي ای تر اف پورې ټول 14 ویلیوز راځي نو میک اډرس همیشه په دې فارمیټ کې وي او ټول څونه ویلیوز پکې دي 12 هیکساډیسیمل ویلیوز پکې او یو هیکساډیسیمل څونه دی 4 بټس سوري 4 بټس لکه مثال زه دلته اوس راځم رنګ راځم سیم ډي زه چې میک اډرس ګورم آی پی کنفیګ سلیش ال باندې کتل کېږي ها آی پی کنفیګ سلیش ال دې کتل کېږي تاسو ګورئ د دې کمپیوټر چې کوم دا لین کارت دی کنه تاسو ګورئ دا لین کارت چې دی ایتھرنیټ اډاپټر دا دی یو 2 3 شپږ په دوه کې 12 ویلیوز دا چې دی فزیکل اډرس یا میک اډرس هیکساډیسیمل فارمیټ کې ورځ ان شاء الله لین کارت څوک جوړي نه سبا لین کارت یا انټل کمپنی جوړي یا 3 کام په نامه کمپنی دا یا آر ټی ایل په نامه یا اس آی ایس په نامه دا څو کمپنی دا دنیا کې لین کارت جوړي تو اکثر دا لین کارت د انټل ولای پوه شئ اکثر لین کارت چای د انټل دی ان شاء الله پوه شئ میک اډرس دا اوس سره میک اډرس په میک اډرس کې اوس خبر نور واورئ میک اډرس چې دی ټول څونه بیت راځي ټول اته څلوېښت بیت راځي څونه راځي ټول اته څلوېښت بیت اډرس دی دا خبر تاسو باندې ان شاء الله ویلې په نتورکینګ کې ډیټا کمیونیکیشن کې بیټس سمانا او بیټس څنګه کیلکولیټ کیږي نو ټول اته څلوېښت بیت اډرس دی ولیکن دا په دوه برخو باندې وشل شوی لکه څنګه چې آی پی اډرس په دوه برخو باندې نتورک هوست دا شانته میک اډرس په دوه برخو باندې وشل شوی دی اول څلوېښت بیت چې کوم دی اول څلوېښت بیت دا څه ویل کېږي او یو آی برخه مطلب ارګنایزیشنل یونیک آیډنټیفایر او ورپسې څلوېښت بیت چې کوم دی هغه څه لکه وینډر اساین پوه شئ کنه مطلب دې په ذریعہ باندې څه کیږي د دې په ذریعہ باندې د کمپنی پیژندګلو کیږي او بیا کمپنی دا اډرس ورکړي مقصد دا شه دی کله چې یو کمپنی لین کارت جوړي او میک اډرس غواړي دا بلاد شي آی ټریپل ای سره کانټیکټ وکړي هغه ورته وي چې دا او یو آی د چلو خانه ورکول کیږي د آی ټریپل ای کمر له خان کول کیږي نو آی ټریپل ای کوم دی کنه هغه د او یو آی کې یو رینج کوم یو اډرس یو برخه دا د کمپنی ته ورکړي اوس دا کمپنی چې څومره میک اډرس جوړي کنه څومره میک اډرس جوړي د ټولو میک اډرسو کې به اول څلوېښت بیت څنګه یو شان دی څنګه به ټول به سره یو شان دی او دا څلوېښت بیت دی خو هغه خلک دا کوم مثال تاسو دا د کمپیوټر میک اډرس وګورئ د کمپیوټر میک اډرس دا شی دا ول درې ورته دا چې کومه کمپنی جوړ کړې ده کنه دې کمپنی چې څومره لین کارت دي کنه نو دغه دا اول رنګ څنګه دی اول رنګ دا سره یو شان څنګه دی سره دا اول درې دا سره یو شان دی او دا سره ډیفرنٹ دی دا د کمپنی په خوا دي نو دې سره دا فائدہ راوځي چې دنیا کې بیا ارڅونه کمپنی نه کنه څونه لین کارت جوړي دوا یو شان دا میک اډرس ولا نه پیدا کیږي بیا نو او یو آی د او یو آی کوم دی په باندې کمپنی پیژندل کیږي خو شي کنه او تقریبا یو کمپنی څومره لین کارت جوړول شي یو رینج کې
سونه سلیریش کوم بیٹس د چالو باندې دي سلیریش بیٹس دا مطلب پاتې سلیریش بیٹس د کمپنی په لاس کې دي دا څو غوړي چې تاسو کیلکولیټ کی کنه سلیریش ملټي پاور کنه نه 2 پاور 2 پاور سلیریش څنګه راځي 2 پاور سلیریش سلیریش دومره راځي ها تقریبا دومره یو کمپنی دومره لینکارډ جوړولای شي پوه شئ څه نه پنځه ها میک اډرس څنګه کتل کېږي خپل کمپیوټر میک اډرس څنګه ګوري یو په آی پی کنفیګ سره کتل کېږي آی پی کنفیګ سلیش آر سره په ګیټ میک سره هم کتل کېږي ګیټ میک انټر دا ستاسو کمپیوټر میک اډرس دی یو لین کارت دا دی او بل لین کارت دا دی د کمپیوټر کې څو لین کارت دي د کمپیوټر کې دوه لین کارت دي یو دا شو بل دا شو نو دا اول شی شو د اول میک اډرس دا شو او دوهم دا شو او دا رنګه چې مثال د بل کمپیوټر میک اډرس په کاری نو ګیټ میک چې مطلب دا اوس نیټورک موجود دی ګیټ میک او سلیش اس مثال پی سی 1 وغیرہ دا شنو اوس ما سره په حال د زما کمپیوټر کې اډمن دی کنه نو دا کمانډ شنو کې استعمالي چې دی باندې څه کیږي په دې باندې د کمپیوټر میک اډرس را پیدا کیږي صحیح ده کنه خلاف نشته یې مثال سلیش شو کې چې وروسته تل آی پی اډرس معلوم دی میک اډرس نه دی دا وتر کې دی باندې را پیدا کیږي میک اډرس به کوم سره ډېر مهم څه دی ښه ما ویل چې دا ډیوایسونه یو سره کمیونیکیشن اصلي په میک اډرس باندې کوي خو لیکن مونږه د سیګمنټیشن لپاره د مینجمنت لپاره چې موږ د خپل لوکل ایریا نتورک مینجمنت وکړو نو موږ آی پی اډرس استعمالو نو لین کارت یو آی پی اډرس اسایني بل څه اسایني میک اډرس نو کلم چې دا مثال ډیټا سند کیږي بل کمپیوټر ته کنه نو ول ډیټا څخه ورسته وي سي څنګه اوسه لګري سورس آی پی بیا ډیسټینیشن آی پی بیا سورس میک اډرس ډیسټینیشن میک اډرس کله چې یو کمپیوټر ډیټا سند کوي او دا سورس اډرس خپل وزر اډ کیږي کنه دا سورس ډیسټینیشن آی پی اډرس هغه معلومات وی کنه خپل سورس اډرس خپل یا کنه میک اډرس راشه ولیکن دا میک اډرس دې پته نشته دا چې هغه ډیټا سند کوي کومه څه وخت چې ډیټا سند کوي باید میک اډرس ته معلوم وي خدا موږ نه کوو اتوماتیکلی لګي پروتوکولز باندې راځي نو دا به دا میک اډرس څنګه را پیدا کوي دا چې دا میک اډرس را پیدا کوي مطلب د یو کمپیوټر آی پی اډرس معلوم دی ولیکن میک اډرس نه دی معلوم زه غواړم چې دا آی پی اډرس په ذریعہ باندې میک اډرس را پیدا کړم نو دې لپاره څه استعمالېږي دې لپاره پروتوکول لایته لګيږي ARP نو د ARP پروتوکول په ذریعہ باندې د یو کمپیوټر میک اډرس را پیدا کیږي ARP stands for Address Resolution Protocol نو دې په ذریعہ باندې میک اډرس را پیدا کیږي مثلا موږ سره آی پی اډرس معلومي میک اډرس نه دې را پیدا کیږي پوه شئ او تاسو سره په دې کمپیوټر کې ARP کیش پروت وي ARP د یو ټمپورري او کیش برابرۍ کیش میموري برابرۍ لکه مثال ته یو ور ARP وکړو به دې ARP دا کمپیوټر سره بار بار کمیونیکیشن کوي نو چې دا بار بار مطلب براډکاسټینګ کوي ګوره چې مثال کله ګوره مثال فار ایگزامپل دا یو ډیوایس شو دا مثال نور یو څو کمپیوټر شي کنه مثال دا غواړي کنده سره کمیونیکیشن وکړي خو د میک اډرس ته معلوم نه دا څنګه دا یو براډکاسټ وکړي چې بلکې آی پی اډرس ولا څوک دی دلته براډکاسټ ورشي دا ورشي دغه به هغه کمپیوټر زو ورکی چې کوم کمپیوټر هغه میک اډرس ولای آی پی اډرس ولای مثلا به میک اډرس وا کدا بیا هغه ډیټا سند کې بیا سند نو دغه ته زما چې باید براډکاسټینګ ونشي نو به کمپیوټر کې یو ځای د ARP کیش نو ARP کیش څه ویل کېږي چې الته د ټمپورري ټایم لپاره
دا ماك ادرس پردي يعني د ماك ادرس دا ضرورت نشي برودکاسټینګ وکي بار بار د رسول کې ارب کیش او دا په کمپیوټر کې څنګه معلومیږي کمپیوټر ته راشي دلته ورکی سیم ته راشي سیم دې څه ورکی ARP minus A ورته به دې معلومیږي ها نو ار انټریز فاوند د ذکر د سلیندر موجود دي کنه او د نور کمپیوټر سره کمیونیکیشن کې به راځي پلان کې د شی شو مثال دوه کالم ای IP address MAC address IP address MAC address کوم کمپیوټر د بکار ډایرکټ دلته پیدا کولای شي MAC address د رسول کې ار خو نه ونشته مخکې زو نه بس